ګرانو لیدونکو السلام علیکم. ستاسو پام راړوم د نن ورځې تازه لنډو مهمو خبرونو ته. پیل د جګړې پر ضد له ملي کمپاینه کوو. د ټولنیزو رسنیو کارکوونکو د جګړې ضد ملي کمپاین پیل کړی او په ټویټر او فیسبوک کې د هیشټیګ سټاپ افغان ورته عنوان لاندې لیکنې کیږي. هیله ده تاسې هم برخه پکې واخلئ. امریکا د بهرنیو رسنیو د راپورونو له مخې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان ویلي په هغه صورت کې چې د کابل هوایي ډګر امنیت تامین نشي نو ښایي ځینې هیوادونه په کابل کې خپل سفارتونه وتړي. محمود خان اچکزی د پښتونخوا ملي عوامي ګوند مشر محمود خان اچکزي په افغانستان کې د جګړې پر ښکېلو غاړو غږ وکړ چې له جګړې لاس واخلي او سوله وکړي. نوموړي له پاکستانه هم غوښتي تر څو د افغانستان په چارو کې لاس وهنه ونه کړي. اڅکزي ویلي پاکستان ته وایو لکه بېکاره کوچنی کاڼی ولې لاس تر شا نیسي؟ دا بد کار دی. دا د تاریخ د علم خبره ده چې کوم ملکونه د نورو ملکونو ازادي قبضه کوي او د نیولو کوشش یې کوي هغوی خپله بایللې ده. سعودي عربستان اعلان کړی دی چې سږ به بهرنیو ته بیا هم اجازه ورنه کړي چې د حج مراسمو ادا کولو لپاره دغه هیواد ته ورشي. د سعودي د حج او عمرې وزارت ویلي حکومت یې پرېکړه کړې ده چې د کورونا وبا پراختیا مخنیوي لپاره به یوازې په سعودي کې دننه شپېته کسانو ته د حج مناسکو ادا کولو اجازه ورکړل شي. د کابل ښار د تیرې ورځې په چاودنو کې د افغان فلم دوې کارکوونکي فاطمه محمدي او طیبه موسوي وژل شوې. کابل کې تیره ورځ دوه پرله پسې چاودنې وشوې چې ملکي وګړو ته یې مرګ ژوبله واړوله خو تر اوسه یې مسؤلیت چا نه دی منلی او وروستی خبر دا دی چې چین له افغانستان سره د نورو طبیعي وسایلو مرسته هم وکړه. چین کې افغان سفیر جاوید احمد قایم وایي چې په دې مرسته کې 15 کلمه وسایل لکه وینټیلاټور، منیټور، د زړه ماشینونه او داسې نور شامل دي چې د عاجلو مریضانو د تداوی لپاره استفاده کیږي. په هر حال دا د نن ورځې تازه لنډ او مهم خبرونه. تر بیا ستاسو شکر تر اعظم په لویه بخښونکي خدای مو سپارم. د الله په امان.